الرحیم ډېره زیاته مننه قاري شهباز صاحب او صدر صاحب هم ناست دی، نجیم صاحب هم ناست دی، د دوی په مخ کې شعر ویل ډېر زیات ګرانکار دی. شعرونه درته وایم صدر صاحب وایي حال کې پراته دي د سبا لالونه خو څو خبرې د پرون غواړم. حال کې پراته دي د سبا لالونه خو څو خبرې د پرون غواړم. زه دې جانان نه غواړم نیمه شپه کې، زه ترېنه امن د پوښتنو غواړم. زه دې جانان نه غواړم نیمه شپه کې، زه ترېنه امن د پوښتنو غواړم. او څو به نصیب کې شوګیري وي زما، څو به نصیب کې شوګیري وي زما، خوب د جانان په زنګون غواړم. څو به نصیب کې شوګیري وي زما، خوب د جانان په زنګون غواړم. او وایي سرانه تل به له ما سره یې، داسې خو نه ده چې بېلتون غواړم. او دغه نور شعرونه دي وي تاکو رټنه بارملا کړې ده، فیصله واوره. تاکو رټنه بارملا کړې ده، ښکلي استانه مې حیا کړې ده. چې د نامره د چا مغستې زما کمزوري زړه د رضا کړې ده. چې دا به خوب وینم که غار که نه ما قاري صاحب، چې دا به خوب وینم که غار که نه ما، د امن چغه یو ملا کړې ده. دغه چې خاندي خاندي بیا وخاندي، ما دې سړي پسې ژړا کړې ده. دغه چې خاندي خاندي بیا وخاندي، ما دې سړي پسې ژړا کړې ده. او ای باچا خان بابا راو ګوره لږ، ای باچا خان بابا راو ګوره لږ، کام دې پتا پورې خندا کړې ده. او ای باچا خان بابا راو ګوره لږ، کام دې پتا پورې خندا کړې ده. او چې کوم سنان ته د خیري کړي دي، چې کوم سنان ته د خیري کړي دي، هغې سنان درته دعا کړې ده. نظم بوم اجازت دی او اجازت دی خدای دې ځان لغر کا. د چا د نظم عنوان دی بایلل جوارګر، د چا د لاسه چې مې ژوند خاورې و، د چا په سر چې قومتي ګرځېدم، د چا د پاره چې ما کور پرېږدی وی، د چا په سر کې چې ما هر څه بایلل. نن هغه یار مې په دې اور واغسته چې مې ترې دغه یو پوښتنه وکړه چې د وخت نه درته زنګ کومه، چې مې دغه یو پوښتنه وکړه چې د وخت نه درته زنګ کومه، او چې د وخت نه درته زنګ کومه، چې دا د چا سره مصروفه راتلې، دا د چا سره مصروفه راتلې، د چا سره زما په دغه یو پوښتنه باندې هغه اوچته شوه راخلاصه شوله. زه په غضب مخ راوګرځو او په غوسه کې راته داسې ووي چې تا له ده اختیار چا درکړی چې ته زما په ژوند کې ګوتې وخوې. ما هېڅ ونه وي، زه لاجوابه شومه. زر مې په دواړو تشو لاس کېښودل لکه بایللې جوارګر پاڅېدم. بیا مې له دواړو سترګو داړې لاړې او بې اختیاره شان زما د خولې نه روانېدو کې دا ټپه وخته. ارمان به وکړې وخت به تېر وي، بیا به جهان راپسې بس وای چې ځان لکېنه ماشنا د ګوتو شمار چې ځان لکېنه ماشنا د ګوتو شمار کوم، او زه به تر کومې یاره تا ته انتظار او ته نه پرتونه فسادونه په منبر خوروې، زه په سندرو کې خبرې د چنار. او خالده د یوسف مخو په سیالۍ کې چانه کم نیمه، سوداګري به زه د مصر په بازار، د یوسف مخو په سیالۍ کې چانه کم نیمه، سوداګري به زه د مصر په بازار کومه. ته مې هم ځان، ته مې جانان، ته مې هر څه سنانه، زه لیونی یم چې تا ته بازار کومه.